د اسلامي امارت پر افغانستان د بیا واکمنۍ 3 کاله پوره شوه چې په دغه مناسبت په کندهار ښار کې هر ځای سپین بیرغونه ځوړنده شوي او ترڅنګ یې د دغه بیرغونو د خرڅلاو بازار هم تود دی. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په راتګ سره امنیت ډیر ښه شوی او دوی کولی شي چې په ډاډه زړه هرې خواته سفر وکړي. یعنې ځای کې شکر دی امن شته، نه ظلم شته، نه وحشت شته. وروره منجې و خوندې مالې قرار ناست موږ خپل راوتلي په خپل خوارۍ پسې په د شپې پر 2 بجې هم تللی خپل کور ته. شکر د اسلامي امارت دی، مخ ته مو څوک نه دی تر اوسه پورې درېدلی. وروره امن امان دی، ازادي ده، هر څه انشاءالله خپلواکي ده. نو د اشغال څخه د وتلو د هغه بعد ډېر امن راغلی دی او د هغه رقم ډېر خوشحالي راغلي د هغه بعد. د کندهار ښاریان بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي. دوی وایي دا چې د اسلامي امارت په راتګ سره په کندهار کې برېښنا سمه شوې نو د اسلامي امارت مسؤلین او صنعتکاران دې په ګډه صنعت او فابریکو ته توجه ډیره کړي څو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. هر کار خلکو ته برابر شي. وروره په کارخانو کې کارخانې ولاړې دي، ګردې ولاړې چې کارخانې سره فعاله شي، د خلک خوارانې خواري پکې وکړي. و مزدوري په ګرده ښار کې نشته. په 100 افغانۍ باندې خلک در مازدیګره کار کوي، په 100 افغانۍ یو نفر مړېږي. هغه کار چې نه دی شوی هغه کاروبار دی. زموږ د پر دغه علاقه زموږ دوکانونه شته، لکه چې پخوا چې کارونه وه غونجې، اوس مثال د خبرې 50% لا خوارۍ نشته. کارونه مو ولاړ دي. زموږ خپله د وچې میوې دوکان دی، میوه خرڅوو. یعنې تولیدات نه لري چې بل ولایت یا مثال د خبرې بل ملک ته ولاړ شي، هغه شیان ټوله موږ ته د دې خرابېږي. دغه راز ښاریان زیاتوي که څه هم د زده کړو په برخه کې کار شوی خو د مدرسو او ښوونځیو کیفیت ته دې د اسلامي امارت مسؤلین لا ډیره پاملرنه وکړي. غواړو تعلیم، ټول خلک د تعلیم سره بس ضرورت دی چې تعلیم واخلي، تعلیم وکړي. موږ هم امید لرو د ټولو د چارواکو څخه، امنیتي چارواکو څخه دا خواهش لرو چې تعلیم ته زمینه برابره کړي. تعلیم مو ښه دی وروره جانه، ماشاءالله دي، مدرسې فعاله دي. نو نور داسې مکتبونه به انشاءالله الرحمن نور هم وکړو. د اسد میاشت چې 24مه په افغانستان کې د تیر جمهوري دولت د پرځېدو او اسلامي امارت د بیا واکمنۍ ورځ ده چې د لمانځلو لپاره یې په هیواد کې ورته آمادګي او رخصتي اعلان شوي.